چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د کله نه شروع شوی دی او دا رڼاګانې کم وخت نه وي او دغه تذکرې کم وخت نه شروع شوی نو دا ډیر مخکې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته لا ظهور نه دی شوی دنیا ته به ډیره موده پس راځي نبی علیہ السلام د آدم علیہ السلام نه 2000 کاله بعد دنیا ته راغلی دی او تذکرې هغه ټیم کې شروع وي یو روایت کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حضرت جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کی اے جبرائیل استا څومره عمر دی څه وی جبرائیل استا څومره عمر دی حضرت جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي د الله محبوبا ما ته د خپل عمر اندازه نه لګي خو صرف دومره راته پته ده چې کله نه زه پیدا شکړم الله پاک او ما سترګې غړولې دي نو زما ډومبې نظر لګېدلی ما وکتل په څلورم اسمان کې یو ستوری ځلېده څه ځلېده یو ستوری وی ما لږ ساعت دپاره ولیده او دغه ستوری چې کم دی دغه ستاره چې ما وکتله بیا غیبه شوه نوی دا 70,000 سال بعد بیا راښکاره شو نوی ما بیا ولیدله نوی دا ما تقریبا 72,000 ځل دا ستوری لیدلی دی نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دقه ستوری دا زمانه عبارت دی دا ستوری زومه دا زما د نور رڼا وه چې ځلېدله څلورم اسمان کې نو زما د پیغمبر سیرت د کم وخت نه شروع دی لږ راځو صحیح روایت دی د دنیا د پیدایش نه 1000 کاله وړاندې د الله پاک د شان سره چې څنګه ښایي د سورت یاسین تلاوت الله پاک کړو سی کړو د سورت یاسین تلاوت الله پاک وکړه سورت یاسین تلاوت وکړه یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الله پاک د سورت یاسین تلاوت وکړه دا یو جمله تاسو ګورئ انک لمن المرسلین سمانا نه بشکا اے پیغمبره خامخا ته د لېږلی شوی نه یې ته مرسل پیغمبر دنیا د پیدایش نه 1000 کاله وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت شروع ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت اعلان کیږي په اسمانونو کې دنیا لا نه ده پیدا نو فرشتو اول چې توبه خوشحالی دی وی او خوشحالیانی دی وی او بختور دی هغه خلق چې چاته به دا کتاب ملاوي یو دا پیغمبر به ورته ملاوي نو هغه زمونږ استاد پیغمبر دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم